अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू ग्रानो गवर्नमेंट कतुनको सासुरिया मोसनली नزل بیا ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل تر په تاسو په خدمت کې حاضرم گورنمنت کتونکو په نوډي و تاسو ته د واتس اپ لپاره دوه داسې اپلیکیشنان دروخمه چې دغه اپلیکیشنان اول خوندور دي په دویم نمبر باندې هر سړی غواړي چې داسې اپلیکیشنان و او ما استعمال کړ د واتس اپ استعمال په وخت کې صحیح ده او د دې سره دغه اپلیکیشنان ډیر زیات ضروری دي که تاسو په موبایل کې دغه اپلیکیشنان نه نو تاسو ته چې تاسو واتس اپ استعمال بالکل پرېږدئ او مې کوئ دومره ضروری دي صحیح ده خو دې نه مخکې تاسو درخواست کوم زموږ چینل ټیکنیکل پښتو سبسکرایب کړئ په خوا ګنټې نشان باندې کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ دې سره تاسو موږ هر ویډیو تاسو په خوا اندر ویډیو لایک کړئ دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضروري شیر کړئ نو راځي اپلیکیشن ته د دوه اپلیکیشنونو لینک ما تاسو ډسکرپشن کې درکړی دی که تاسو ډسکرپشن کې نه معلوم ویډیو درانه تاسو ګورئ داسې لیکل شي به دغه لیکلو کلیک کړئ تاسو په ډسکرپشن خلاص شي اپلیکیشن 1 اپلیکیشن 2 مې لیکلي دي کوم اپلیکیشن تاسو پکاري هغه تاسو ډاونلوډ کول شي په اسانه سره فیسبوک کې هم تاسو ته ویډیو د پاسه یا لاندې به تاسو لیکل ملاو شي خو هغه کې لاندې مور اور نه اپشن چې نو هغه لیکل په هغه باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به لینکونه راشي تاسو په اسانه سره اپلیکیشنونه په خپل موبایل کې انسټالول شي اول راځو اپلیکیشن 1 ته د دې اپلیکیشن په ذریعه سره د دې اپلیکیشن تاسو ډیر زیات فائدې دي یو فائدہ دا که تاسو څوک میسج راولېږي تاسو نه ډیلیټ کی نو هغه په دې اپلیکیشن کې ځانه اتوماتیک چې نو هغه اډ کیږي او تاسو بیا کتلې کاغه الته د واتس اپ نه ډیلیټ هم شي خو تاسو بدلته کې کتل شي او دلته کې به سیو وي صحیح ده په دویم نمبر باندې که تاسو غواړئ چې د چا هیستوري دا ساري سټیټس چې نو هغه وګورئ او هغه ته پته ونه لګي نو تاسو به داتلی شي او په دغه اپلیکیشن کې بدلته کې د هغه سټیټس ټول موجود دي تاسو کتلی شي بالکل به هغه ته پته نه لګي چې د کسما سټیټس وکړو او کو نه کړو په دریم نمبر مثال په تور تاسو په واتس اپ باندې د یو کس د وجې تاسو آفلاین او تاسو بل کس سره په خبرې نشئ کولی مثال په تور تاسو یو کس سره خبرې کوئ صحیح ده او دویم کس چې نو هغه بیا تاسو معلوموي چې سړی خو آنلاین دی نو تاسو د دې اپلیکیشن په مدد سره کولی شئ چې د هغې سره چیټ وکړئ میسیجونه وکړئ صحیح ده چیټ وکړئ میسیجونه وکړئ نو هغه چې دی نو هغه به تاسو د دې نه کولی شئ هغه به هم تاسو د دې ته راځي نو بله فایده د دې دا شو چې بیا واتس اپ ته تلو د ضرورت نشته نو دې وجې نه ستاسو بل کس ته پته نه لګي چې دا سړی آفلاین دی که آنلاین دی صحیح ده دې کې به تاسو ته سټیټس ایمیجز چې څه شی تاسو ته راولېږي نو هغه ډیلیټ کړي نو هغه تاسو کتلی شئ آډیو پورې وایس ویډیو ایمیج سټیټس او چیټ صحیح ده تاسو کتلی شئ چې ما ملګري میسج وکړو نو هغه ماته راغی او دلته کیسې وکړه اوس ډیلیټ هم کړي خو د دې نه نه ورکېږي نو څومره خوندور او زبردست اپلیکیشن دی صحیح ده خو اوس راځو دویم اپلیکیشن تاسو کولی کړئ داسې انټرفیس دی قدرمنو کتونکو په دې اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو کولی شئ د یو چا پوره ډیټا راوباسئ مثال په طور تاسو چا بلاک کړي یا یو کس دی هغه خپل لاس سکرین ختم کړی دی یعنې تاسو ته پته نه لګي چې دی آنلاین کیږي کله او آفلاین کیږي کله د هغه د دې اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو معلومولی شئ او د 13 ورځو ډاټا هم تاسو معلومولی شئ چې په کوم تاریخ باندې دی آنلاین شوی دی په کوم آفلاین شوی دی دا چې دلته کې جمع نشان دی به تاسو کلیک کړئ دلته به تاسو نمبر ورکړئ او لاندې به ورته نوم ولیکئ صحیح ده بیا په هغې باندې کلیک کړئ دی به اتوماتیک چې دی نو هغه نمبر ډاټا کلیکټینګ به شروع شي نو دلته کې تاسو کتلی شئ چې دلته کې ټایمر ګړۍ غوندې کې ده نو مثال په طور په یو بجه باندې آنلاین شو او په دوه باندې واپس بند شو نو دلته کې به یوې نه واله دوه پورې به دا ځای توري دغه شان چې کوم ځای نه کوم ځای پورې دا د ورځې دی او دا دویم ګراد د شپې دی نو دا به تاسو ته مکمل ډیټیل ښیي چې بلې ټایم آفلاین شوی دی او آنلاین شوی دی اوس خو ما آفلاین بل نمبر ورکړی دی چې هغه هسې فرضي نمبر مې ورکړی دی نو دې وجې نه پته نه لګي صحیح نمبر نشم ورکولی بیا تاسو شو کېږي صحیح ده بیا تاسو دلته کې بره کتلی شئ چې ټول ورځو ډیټا تاسو ورته کتلی شئ چې د کمې ورځې ډیټا تاسو ګورئ دا تاسو وګورئ چې د کمې ورځې ډیټا تاسو ګورئ نو هغه تاسو کتلی شئ په هغې باندې کلیک کړئ او دلته کې به تاسو ته هم ډیټا ښیي او کتلی کې تاسو لاړ شئ ګراف ته نو دلته کې به هم تاسو ته مکمل ډیټا ښیي چې په دې ټایم دی آنلاین شوی دی په دې آفلاین شوی دی نو په دې سره تاسو کولی شئ چې تاسو بلاک کړي یو کس یا تاسو ته څوک دغه دی یا لاس سکرین چا بند کړی دی نو په دې سره تاسو معلومولی شئ د هغه ټایم چې په څه ټایم دی آنلاین شوی دی آفلاین شوی دی ټول نه غوره خبره نوټیفیکیشن چې آن کړئ کله چې هم هغه آنلاین شي تاسو به ډایرکټ دا اپلیکیشن میسج درکړي چې دا پلان کې کس آنلاین شوی دی او تاسو سره خبرې کولی شئ د نمبر ایډ کولو کې یو ضروري خبره دا ده چې تاسو به د نمبر په اول کې جمع نشان د افغانستان کوم کوډ چې دی 93 او زمونږ د پاکستان چې 92 دا کوډ دا به تاسو ورکوئ د صفر نه علاوه نمبر به ورکوئ بیا به تاسو نوم ورکوئ نو بیا به دا اله کار کوي صحیح ده دا دواړه اپلیکیشن ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ ضرورت په وخت کې تاسو ته په کار راتلی شي او بیا به تاسو ته نه میلاویږي نو دا ویډیو کړو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کول مهرباني ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر عزت خیال ساتئ د الله په امان